بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کله ابراهیم لودي شکست وخوړو د دهلي سلطنت آخري بادشاه و، دغه بعد د مغولو حکومت شروع سو، مغولو بادشاهي شروع سوه. مغولو څنګه باچهي وکړه؟ مغولو داسې باچهي وکړه چې ظهیرالدین بابر چې په 1526 کې کله چې ظهیرالدین بابر چې د افغان باچا و، د دهلي سلطنت هغه یو افغان و، هغه ته شکست ورکړي په پانیپت کې، نو مغول رالو. دغسې و ظهیرالدین بابر باچهي وکړه. د هغه بعد همایون رالی، د ده زوی چې له شیرشاه سوري سره یې جنګ وکړي. شیرشاه سوري شکست ورکړي او بیا دوی بیرته لاړه یا ایران ته. هلته صفوي باچا چې و دوی سپورټ کوي، بیرته راله یا شیرشاه سوري ته بیرته شکست ورکوي. د هغه بعد اکبر رالی. اکبر چې و هغه لږ ډېر سیکولر بادشاه و. په مغولو بادشاه کو چې کله سیکولر بادشاه خبره موږ کوو، هغه د اکبر باچا خبره کوو. اکبر باچا دین الهي راړی. اکبر باچا ډېر مذهبي میانه روی درلوده، د ټولو مذهبونو خیال یې ساتي، ځکه خو پر دورې غټه عرصه باندې حکومت وکړي. د هغه بعد جهانګیر راغلی چې ډېر زیات ارکیټیکچر کې مشهور و. د ده کور ودانه دغه د نورجهان چې و هغه ډېره زیاته په د ده سره کار کولو دغه کوو. دغه بعد شاهجهان و چې تاج محل د کور والا وه، او بیا باچهي یې وکړه. کلج پر خپله مځکه ودرېدی، اسمان بسې. د ده کور والا چې و ممتاز محل و، چې کله مړه سوه بیا د چې ولو د هغه په یاد کې تاج محل جوړ کړي چې نن سبا ډېر مشهور ارکیټیکچر کې شمارل کېږي. بله خبره دا ده چې دغه بعد اورنګزیب رالی چې ډېر په پالیسي کې ریډیکل و، سخت و، مذهبي رواداري یې د خپلو پلرو رنګه یا نیکهګانو رنګه نه درلوده. د خپل ورور دارا سره، شیخو سره په شخړو اخته سو. خپل بابا شاهجهان یې په جیل کې واچولو. دغسې کې یې ډېر زیات مسایل کریټ کو چې دغه ریډیکل وجه باندې، ریډیکل سټانس په وجه باندې چې کله بیا بهادرشاه ظفر رالی، هغه ډېر زیات کمزوری وی. کتنی بدنصیب ہے ظفر دفن کے لیے، ایک گز زمین نہ ملی کوئی یار میں. دا د مغولو بادشاهانو مختصر هسټري وه. نور به په تفصیل فیکټ اینډ فیګر او چا څه باچهي وکړه دا به ارسلان خان تاسو ته روښیږي. ارسلان خان ملګرو، زه نن تاسو ته ښوم چې د مغول بادشاهي کم بادشاهان او چا وکړل او کوم مطلب لیمای بادشاهانو معلومه نشته. مشهور حاکم اوسې دي هغه زه تاسو ته وم. اول چې دی د مغول امپایر فاونډر مطلب بانی چې مغول امپایر په هندوستان کې کښېږدي ظهیرالدین بابر دی چې له 1526 تر 1530 پورې وکړي. بیا د هغه زوی همایون دی چې له 1530 تر 1540 وکړي، خو بیا یې شکست وخوړی. له شیرشاه سوري ته بیا بیرته پر شیرشاه سوري په حمله کې ډېر زیات زخمي شوی او بیا مړ شوی. او د شیرشاه سوري باندې بیا بیرته په ایران کې یو صفوي شاه په نوم یو بادشاه و، هغه چې دوی سپورټ کړي بیرته راغلی، خپل تخت یې بیرته ونیوی. بیا تر 1555 پورې وکړي، 56 پورې. بیا اکبر بادشاه چې د پانیپت دویم جنګ باندې هم ډېر مشهور چې یمو ته شکست ورکړي. بیا د هغه اکبر بادشاه چې ولو له 1556 تر 1605 پورې وکړي، چې یو کم 50 کاله جوړېږي. دغه ډېر کولو وجه دا وله چې ګوره دوی سپورټاوي په برصغیر کې، که هندوان ول، که سیکان ول، که مراټا ول، ګوره د قومو دوی سپورټاوي په وجه دا وه د دین الهي جوړ کړي، مطلب په دین کې به زور نه وي. او د هغه بعد چې ولو د ده زوی جهانګیر رالی، هغه د هغه مانګی مطلب هغه په ارکیټیکچر کې ډېر مشهوره دی. او د هغه مانګی دوی خلک یې ډېر ښایسته وه، ډېره کارنده وه، ډېره عقلمنده وله چې نوم یې نورجهان دی. بیا د هغه بعد چې د هغه زوی نورجهان ته نور نظام وایي، نور نظام ورته وایي. بیا د هغه بعد چې رالی شاهجهان وایي. شاهجهان چې ولو مطلب څنګه چې د اورنګزیب عالمګیر پلار وایي، چې اورنګزیب عالمګیر چې ولو دوی په جیل کې، هغه یو ډېر تاریخي میل جوړ کړي. میل مطلب دا دی چې مطلب د بادشاه زوی ته ویل کېږي میل. هغه چې ولو تاج محل په نوم نن سبا په انډیا کې اوس هم موجوده دی، ډېر خلک ورته حیران دي. هغه د خپلې د مانګۍ د یادګار دپاره جوړ کړي، یادګار.
مطلب یې دا وروسته د مانګي مړه شوه داسې ول مطلب چې څه ما د مانګي د یادګار دپاره هغه نوم چې ممتاز محل و د هغه دپاره یې دا تاج محل جوړ کړی. بیا د هغه بعد چې د هغه زوی عالمګیر عالمزیب راغلی چې د هغه بعد عالمګیر اورنګزیب راغلی چې په دین کې ډېره زوروري کوله مطلب زور یې کولو او شاهجهان چې کړي وله هغه چې وله له 1528 تر 1628 تر 1658 پورې کړي وه. بیا د هغه بعد اورنګزیب چې کړي وله 1658 تر 1707 کړي وله او اورنګزیب چې کوم حرکتونه کول مطلب خپل ورور یې مړ کړي او د یو ورور یې مطلب په خلکو کې معلومات نشته له شیخو چې ورته یایي او داسې د را سره جنګ وکړي مطلب پلار یې جیل کړي د دغه له وجې ټول مطلب په صغیر کې د ده لپاره ډېر بد نیتونه پیدا شول. د دغه له وجې د مغول امپایر کمزور شوی او آخري بادشاه مطلب بیا په 1900 تر 1857 مطلب یو نیم سل کاله کې چې یو 20 کاله چې حکومت کړی دی هغه بادشاه معلوم دی د هغه نور یو سل 23 کاله کړی دی هغه مطلب خلک یې نه ورشو مشهور نه دي هغه چې دی آخري بادشاه دی بهادرشاه ظفر دی چې انګریزان شکست ورکړي او بریټیش امپایر یې په برصغیر کې اورنګزیب د خوشحال بابا سره هم ټکر ووایي دا څنګه کیسه ده؟ اورنګزیب وغوښتلو چې مطلب اورنګزیب یو لوی کار وکړ د مغول د امپایر دپاره چې پیلاوې کوي قبضه کول یې شروع کړ او دا وغوښتل چې زه له خوشحال بابا سره ټکر وم د خوشحال بابا سره یو وار ټکر ووایي مطلب خوشحال بابا 14 کاله و دوی په جنګ لاړو خو پلار یې مټ وي په هغه ځای د هغه بعد چې بیا رالو بیا ټکر سره وولو تقریبا دارنګه جنګونه کېدل بیا آخري کې خوشحال بابا جیل کړی. بیا چې خوشحال بابا جیل رالی د جیل راخلاص وي پس له بنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم یا نیولی مخ مکې ته یا مغولو سره رزم په 1850 کې او دغه د مغولو باچي ختم سوه انګریزان رالو پر هندوستان باندې قبضه وکړه. ډېره زیاته مننه.